ملي تدارکاتو کمېسیون د شاوخوا 3 میلیاردو افغانیو په ارزښت یوشمېر پروژې منظورې کړې. د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال محترم عبدالغني برادر اخوند په مشرۍ ملي تدارکاتو کمېسیون د شاوخوا 3 میلیاردو افغانیو په ارزښت د 11 پروژو قراردادونه منظور او د 9 نورو یې تعدیل کړل. د ملي تدارکاتو کمېسیون نوبتي غونډې ته چې د روان 1403 لمریز کال د مرغومي میاشتې په 22مه نېټه په مرمرینه ماڼۍ کې جوړه شوې وه، له اجنډا سره سم 32 پروژې د بحث لپاره وړاندې شوې چې له جملې د 11 پروژو قراردادونه منظور، د 9 تعدیل او 2 پروژې د تدارکاتي مراحلو د ستونزو له امله رد شوې او په اړه یې اړوندو مسؤلینو ته سپارښتنه وشوه څو د تدارکاتي پروسې د ټولو اصولو په پام کې نیولو سره بیا ځلې ازادې داوطلبۍ ته وړاندې کړي. همدارنګه د 4 پروژو د قراردادونو د قیمتونو په اړه ټاکل شویو کمیټو ته دنده وسپارل شوه چې له ګټونکو شرکتونو سره مجلس ترسره او خپل راپور د ملي تدارکاتو کمېسیون مشرتابه ته وړاندې کړي. په منظور شو او تعدیل شو پروژو کې د کابل ولایت د ارغندې ترانسپورتي ترمینل جوړول، د هرات ولایت په ګذرې ولسوالۍ کې د پارونکو موټرونو تمځای جوړول، د اقینې اندخوی او تورغونډۍ اوسپنې پټلۍ پروژو ترمیم، په کندهار، هلمند او فراه ولایتونو کې د نوري فایبر لاین خڅول، د کابل ښار د یوشمېر داخلي سړکونو اساسي جوړونه، په بیلابیلو ولایتونو کې د برېښنا په برخه کې د شته پروژو د پاتې چارو بشپړول او یوشمېر نورې پروژې شامل دي چې د اسلامي امارت له لوري تمویلېږي.